معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. درېمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وړونو، په تیره برخه کې مو وویل حسین بیګ ته د معظم علي د خبرو یوازې هغه برخه د پام وړ وه چې د بنګال او علي وردي خان په باب وه. هغه د ډیلي د امیرانو هیڅ پروا نه درلوده. که معظم علي د هغوی په اړه تر دې هم تندې خبرې کړې وای هم دی نه پرې خفه کېده. هغه وویل بچیه، د ډیلي د واکمنانو او امیرانو هیڅ پروا نه لرم. که هغوی د بدو تخم کرلی دي نو څو ځلې د هغوی سزا هم لیدلې ده. ډیلي څو ځلې د چټانو او مراټانو په لاس لوټ سوی، خو موږ باید د هغو خلکو مننه وکړو چې په دغه وضع کې هم بیا بنګال او دکن له بربادي ژغورلی دي. هغوی زموږ مرستندویان دي. په بنګال کې علي وردي خان زموږ د عزت او خپلواکۍ وروستی ساتونکی دی. خدای دې وکړي چې څو کاله نور یې هم ستوري زموږ پر سر پاتې سي او تا غوندې ځوانان هم خپلې دندې او ذمواري وپېژني. حسین بیګ غوښتل چې پر دې خبرو نور دغه بې خونده بحث چې تر ډېره حده دته له زغم نه وتلی و پای ته ورسوي. خو معظم علي وویل کاکا جانه ته یې بده مه منه. د راتلونکي تاریخ لیکونکي به دغه والیان ونه بخښي چې د ډیلي د دربار له چلوټو یې ګټه واخیسته او امپراتوري یې په خپلو کې په څو ټوټو وویشله. که له دوی نه کوم یو ټول هېواد ونیولی وای او موخه یې دا وای چې ولس له بربادۍ وژغوري، نو بیا به مې لږ تر لږه د هغه د قوم او نسب پوښتنه نه کولای. که هغوی په خپلو کړو وړو کې ځان د ولس ژغورونکي ثابت کړي وای، نو ما به د یو سرتیري په توګه د هغه تر بیرغ لاندې سر قربانول، د ځان نیکمرغي بلل. که زه د هغه د پوځ یو معمولي سرتیری وای هم پر دې به باوري وم چې که هغه کوم غلط ګام اوچت کړي نو زه به یې را اصلاح کړی سم. د هغه ارمانونه به زما ارمان و، د هغه د زړه درزا به زما د زړه درزا وه، او د هغه د ضمیر غږ به زما د ضمیر غږ و. د هغه ماته به ما خپله ماته ګڼل. بیا به داسې چا د بخت ازمویونکو د کومې ډلې مرستې ته اړتیا نه درلوده. هغه به د یو هدف لپاره د قربانۍ او ایثار په جذبه ډګر ته راوتی او د اولس ټولنیز ځواک به ورسره ملګری و. هغه به اولس ته جونګړې جوړولې او د هغه د واکمن تخت به د مرمرینو ماڼیو پر ځای د خلکو په زړونو کې و. خو دا کسان چې ته ګمان کوې د اولس ژغورونکي دي، ما ته له داسې ټولنیز ارمان علمبرداران نه ښکاري چې د هغوی بری د اولس بری وبولم. دغه خلک زموږ د احساس او شعور پر ځای زموږ د بېحسي زېږنده دي. د دوی ساري د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې د ځمکې پر مخ غوړېدلې وي او د راغورځېدو لپاره یې د شمال یوه څپه بست وي. تاسو داسې ګڼئ چې هغه موږ د مراټانو له لوټمار او د ختیځ هند انګریزي سوداګري کمپنۍ د هیوادونو د نیولو له هوسه ژغوري. خو آیا دا رښتیا نه ده چې هغه یو ورځ د مراټانو پر خلاف جګړه کوي او بله ورځ یې دوست وي؟ که مراټان دې ته چمتو شي چې له دوی سره مرسته وکړي، نو دوی پر خپل مسلمان ګاونډي لا یرغل دریغ نه کوي. هغوی پر دې پوهیږي چې انګریزان زموږ د خپلواکۍ تر ټولو بد دښمنان دي. خو په دوی کې داسې څوک شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره یې هغوی ته په دې هېواد کې د پښو ټینګولو زمینه نه وای برابره کړې. د هغوی وروستی هدف یوازې خپله واکمني ده او زه ویریږم چې د شخصي واکمنۍ د ساتنې لپاره دغه خلک کومه ورځ د اولس راتلونکی له ګواښ سره مخ نه کړي. حسین بیګ په غوسه سو ویل ته د علي وردي خان په اړه دا نشي ویلی چې هغه له انګریزانو او یا مراټانو سره څه جوړجاړی کولی سي او یا د اولس خپلواکۍ له ګواښ سره مخامخ کوي. د حسین بیګ وضع چې معظم علي ولیده څو شېبې چوپ و. بالاخره یې وویل کاکا جانه دا خبرې مې د دې لپاره وکړې چې زه ستا ډېر درناوی کوم او نه غواړم زما په باب څه بدګماني در سره وي.
زه پوهیږم چې ته د علي وردي خان ډېر عزت کوي، خو پر اوسني وضع ته تر ما ښه خبر یې. زه پوهیږم هغه انګریزان خپل ډېر بد غلیمان ګڼي، خو زه د دې مصلحتونو ډېر خطرناک بولم. د یوه داسې واکمن مصلحتونه چې د هغه واکمني د کوم ارمان ثمر نه دی، بلکې د هغه د شخصي هوښیارۍ او هلو او هڅو پایله ده. کوم کسان چې د کوم هدف لپاره هلې ځلې کوي، د هغو تر ټولو ستره شتمني هغه پلل سوې عامه نظر وي چې دی یې د خپل ارمان د ترلاسه کولو لپاره راویښوي. د داسې خلکو واکمني که د خلکو د خیر لپاره وي، نو د خلکو ټولنیز شعور د هغو دفاع او ساتنه کوي. که هغوی ته څه خطر پیدا سي، نو عامه رایه د دوی لپاره ډال سي. داسې چاته بیا د اړتیا نشته چې له معامله ګرو خلکو سره جوړجاړی وکړي او خپل اقتدار پرې وساتي. د هغوی دوستان او ملګري ټول ولس خپل دوستان بولي او د هغوی دشمنان د هر چا په نظر کې دشمن وي. خو له بده مرغه علي وردي خان له خپلو ټولو ذاتي ښېګڼو سره د داسې خلکو په شمیر کې نسي راتلی. هغه یوازې په خپل شخصي استعداد او هوښیاري واکمني ګټلې ده، او د دې واکمنۍ د ساتنې او دفاع لپاره دی د څو همداسې هوښیارو کسانو مرسته او د ملاتړ بس بولي. بنګال ته چې کله کوم د داخل ګواښ رامخته سي، خو دی د انګریزانو او یا مراټانو د دشمنانه هلو نه سترګو پټولو ته اړ سي. که کوم بهرنی ګواښ رامخته سي، نو دی بیا خپل ډېر بد غداران هم بخښي. بېشکه هغه یو هوښیار سیاستوال او تجربه کار جنرال دی، خو کله چې ما مخکې عرض وکړ د بنګال سرتیرو ته تر اوسه دا معلومه نه سوه چې د ده اصل محاذ کوم دی. د حسن بیګ مخ له غصې نه تک سور ځلېده. هغه له ډېر زغم نه کار واخیست. ویې ویل، نو د دې مطلب دا سو چې علي وردي خان یو ډېر بې اعتباره سړی دی چې د اړتیا له مخې خپل دوستان او دښمنان بدلوي؟ معظم علي ځواب ورکړ، ما دا نه دي ویلي چې علي وردي خان بې اعتباره سړی دی، خو که تاسو بده نه منئ، نو دا به مخامخ ووایم چې د هغه پر شاوخوا داسې کسان راټول دي چې هیڅ اعتبار نشي پر کېدی، او که د ده په مخ کې د یو واکمن شخصي مصلحتونه نه وای، نو د ده په دربار کې به داسې خلکو هیڅ ځای نه درلودی. حسن بیګ وویل، او ته دا هم وایې چې د علي وردي خان سرتیري پر دې خبر نه دي چې د ده مرچل چیرته دی؟ معظم علي وویل، هوکې، او زه درواغ نه وایم. حسن بیګ وویل، ښایي علي وردي خان هم خبر نه وي چې د ده مرچل کوم دی، او که ته راته ووایې، نو زه به ستا غږ د هغه تر غوږو ورسوم. معظم علي د حسن بیګ له مسخرې د ډکې مسکا پروا ونه کړه. ځواب یې ورکړ، صیب، دې ته اړتیا نشته چې هغه ته ووایې. هغه پوهیږي چې د میر جعفر غوندې خلک چاته وفادار نه وي. حسن بیګ د میر جعفر په اړه هیڅ ښه نظر نه درلود، خو ده د علي وردي خان د پوځ د یو مصبوال د زوی له خولې د هغه پر خلاف څه اورېدو ته چمتو نه و، او راجګ سو. ویې ویل، ګوره بچیه، ته نه غواړې چې په پوځ کې شامل سې، نو زه دې نسم اړ کولی، خو د علي وردي خان د ملګرو په اړه چې څه وایه، نو پام کوه، دغه خلک د باچاهۍ ستنې دي او ستا پلار په پوځ کې دی. زه پر دې خبر نه وم چې ته دومره پرونکي نظریات خاوند یې. ما په ډېر زغم ستا خبرې واورېدې، خو که د دې کور له دیوالونو بهر تا ته چا سره داسې خبرې وکړې، نو دا به درته ښه نه وي. ته د افضل او آصف انډیوال یې، او زه دا اجازه نه درکوم چې ته د هغوی په مخ کې داسې خبرې وکړې. ته تر اوسه هلک یې، خو چې وخت یې راسي، دا به درته معلومه سي چې علي وردي خان د بنګال د مسلمانانو وروستۍ تکیه ده. معظم علي له کرسۍ نه راجګ سو. ویې ویل، کاکا جانه، که ما کومه ترخه خبره کړې وي، نو بخښه غواړم، خو تاسې باور وکړئ چې وخت راغلی، زه به دا ثابته کړم چې د بنګال د مسلمانانو راتلونکی ماته تر هر څه ګرانه ده. سبا ته معظم او یوسف له خپل پلار سره د ماخستن د لمانځه لپاره جومات ته روان وو چې د حسن بیګ نوکر له شانه پرې غږ وکړ. دوی راتم سول، او نوکر چې ورنږدې سو، محمود علي ته یې وویل، میرزا صاحب، تاسو ورغوښتي یاست. محمود علي خپلو زامنو ته وکتل او ویې ویل، تاسو درځئ، زه به له هغو سره ووینم او راځم. محمود علي له نوکر سره روان سو. یوسف معظم ته وویل، معظمه، میرزا صاحب پلار جان په دې مهال د څه لپاره وربللی؟ خیر خو دی؟ معظم ځواب ورکړ، ورور جانه، داسې ښکاري چې نن زما خیر نشته. یوسف وویل، ولې، څه خبره ده؟ معظم وویل، پرون زما پر خبرو میرزا صاحب خفه سو. یوسف وویل، ولې، تا هغه ته څه وویل؟ معظم وویل، هغه پر دې پریشانه و چې زه ولې په پوځ کې نه شاملیږم. ما هڅه وکړه چې د هغه د اندېښنه لیرې کړم. یوسف ویل، اوس به هغه نور هم اندېښمن شوی وي، تا به خامخا د علي وردي خان په اړه غږا خبرې کړې وي. معظم وویل، ما پر اوسني وضع څه خبرې وکړې، خو هغه داسې ګمان کوي
چې زه د علي وردي خان واکمني نه منم. یوسف وویل تا باید له میرزا صاحب سره سلنجه نه وای کړی. دی د پخوانۍ زمانې سړی دی او له علي وردي خان سره ډېرې ژورې اړیکې لري. یوسف او معظم تر لږ ځنډه د خپل پلار انتظار وکړ او بیا د کور په لور روان سول. په کور کې په انګړ کې پر کرسیو کښېناستل. لږ ځنډ وروسته محمد علي هم راغلی او چې نږدې راورسېد سمدستي یې وویل معظمه تا پرون میرزا صاحب سره څه ویلي وو؟ معظم وویل پلارجانه ما هڅه وکړه چې د ده دا بدګماني لرې کړم چې زه د څه ویرې او یا لټۍ له امله په پوځ کې د شاملېدو ډډه نه کوم. میرزا صاحب خو په دې خبره خفه نه و. محمود علي وویل نه هغه پر دې خفه و چې له تا سره یې توند چلند کړی و، خو بیا هم پر دې ټینګار کوه چې ته باید د علي وردي خان او د هغه د امیرانو په باب په خپلو خبرو کې پام وکړې. معظم علي په ډاډ ساه واخیسته ویې ویل هغه خو په دا خامخا ویلي وي چې زه ډېر ناپوه یم. محمود علي وویل نه هغه ویل چې ستا زوی زما لپاره یو معما ده. کله داسې فکر کوم چې هغه یو ساده زړی زلمی دی او کله بیا داسې احساسوم چې تر اړتیا زیات هوښیار دی. هغه ویل چې داسې ځوانان یا په نړۍ کې کوم نوم وګټي او یا خپلو ملګرو او دوستانو نه مصیبت سي. معظم علي وویل پلار جانه ما دا اوس خپل ورور ته وویل چې هغه به زما شکایت کوي. ته چې کور ته راستون سوې نو ما به ښه وډبوې. زه پر دې هم ویردم چې هغه به مې بیا خپل کور ته نږدې هم پرېنږدي، خو ګمان کوم چې ډېر ښه سړی دی. پلار یې ورته وویل تا د میرجعفر په اړه درته څه وویل؟ معظم علي وویل هوکې. پلار یې ورته وویل د هغه په ان هغه څوک غوره دی چې میرجعفر یې ښه نه ایسي. معظم علي وویل هغه خو زه پر دې ولټرم. پلار یې وویل دا یې هسې ځان ښودلی، خو ته داسې خبرې د بل چا په مخ کې مه کوه. معظم وویل پلار جانه زه به پام کوم. پلار یې ورته وویل میرزا صاحب یو بله خبره هم کوله. معظم وویل څه خبره؟ پلار یې ورته وویل هغه ویل چې معظم علي ته زما د کتابتون دروازه تل پرانیسته ده، خو زه به پر دې ډېر خوښ یم چې هغه کوم ورځ راسي او زما له طبیلې نه آس او له وسله کوټ نه توره یوسي. وړونو یوه ورځ په مرشد آباد کې د اوازه خپره سوه چې د پنډیت بهاسکر په مشري د راګوجي بهونسله 40,000 تنه د ماراټیانو پوځ د بردوان په لور وړاندې روان دی. علي وردي خان له مرشد آباد نه بهر ښکار ته وتلی و. هغه چې د مراټیانو د پرمختګ خبرې واورېدې د بردوان په لور یې مخه کړه او د مرشد آباد او نور ښارونو پوځونو ته یې دا امر وکړ چې په لاره کې له ده سره یو ځای سي. په 2 ورځو کې دننه د مرشد آباد چوڼۍ تشه سوه او بیا او یوازې څو ډلې سرتیري د شاهي ماڼۍ او ښار د ساتنې لپاره پاتې سول. خو ورځې وروسته بیا دا خبر راغلی چې علي وردي خان یو منصبوال امیر حبیب او د پوځ څو تنه نور افسران له بنګال سره غداري وکړه او د مراټیانو سره یو ځای سول. او پنډیت بهاسکر دا اعلان کړی دی چې کوم منصبوال د بنګال له پوځ نه زموږ سره یو ځای سي دوی ته به یې خپلې پخوانۍ رتبې ورکړی سي. له دې سره په مرشد آباد کې ګډوډي پیل سوه. محمود علي، یوسف علي او حسن بیگ او د حسن بیگ دواړه زامن د مرشد آباد له پوځ سره د جګړې محاذ ته تللي وو. معظم علي د لومړي ځل لپاره پر دې وپوهېده چې د سیمې هغه خلک چې زامن یې جګړې ته تللي دي ده ته ډېر په کرکه ګوري او مخ ترې اړوي. د شاهي ماڼۍ ساتونکي د ده د پلار انډیوال و. دی به هر سهار هغه ته د جګړې د احوال لپاره ورتلی. یو ورځ دی د ماڼۍ له ساتونکو سره تر لیدو وروسته بیرته راغلی چې مور یې ډېره غمجنه ناسته وه. ده ترې وپوښتل مورې څه خبره ده؟ مور یې ورته وویل هېڅ خبره نه ده زویه، کوم ښه خبر دی نه دی راغلی؟ معظم وویل هوکې مورې نن یو څه ښه خبرونه راغلي. مراټیان له څو یلغرونو وروسته بیرته په شا تللي، خو تر اوسه کوم پرېکنده جګړه نه ده سوې. ته ولې دومره غمجنه یې؟ مور یې په غمجنه لحظه وویل زویه له فرحت نه مې دا تمه نه وه. معظم په وارخطایي وپوښتل مورې څه خبره ده، فرحت څه کړي دي؟ مور یې وویل په دې کې ته فرحت ګناه نسته بچی، اصلا هغه نور انجنې چې ورسره راغلي وې ډېرې بې شرمې وې. معظم وویل مورې فرحت دلته راغلی وه؟ مور یې وویل هولکې هغه همدا اوس بیرته ولاړه. معظم وویل اخر هغه څه کړي دي؟ مور یې جګه سوه، له المارۍ نه یې څو اوسپنیزې بنګړې راواخیستل او معظم ته یې وروښودل. ویې ویل دا وګوره فرحت نن له خپلو څو تنو خورلڼو سره راغلی وه. له هغې سره د سلطان خان لور هم وه. هغه زما هېڅکله هم نه خوښیږي،
خو نن یې ډېر تېری وکړ. لومړی یې دا وویل چې ته د بېغیرتۍ له امله په پوځ کې نه شامل سوی. دا یې خپل بنګړي راوایستل او زما مخې ته کښېښودل او ویې ویل چې معظم ورور ته زموږ له لوري دغه سوغات ورکړه. تر لږ ځنډه د معظم د رګونو ټوله وینه په مخ کې راټوله سوه. ویې ویل بیا پر حد څه وویل؟ مور وویل پر حد څه ونه ویل. ما هیله درلوده چې دا به د خپلو خورلونو خولې ور چوپې کړي، خو په پټه خوله یې هغوی ته خندل. معظم وویل مورجانې که ته پر دې خبرو خفه سوې وې نو زه به یوازې د مرهټیانو مخې ته ودرېږم. ته ډاډه اوسه چې وخت راغلی بیا به تا ته څوک دا پیغور در نه کړی چې زوی دې بېغیرته دی. او هغه سلطان خان چې لور یې نن تا ته راغلی وه په خپله د مرهټیانو د یرغل له اوازو سره له ښاره د کډې کولو لپاره تیار سو. ما په ډېر زحمت هغه را ایثار کړ. مورجانې زه د دې لپاره له پوځ سره ولاړ نه سوم چې په دې اوسنیو شرایطو کې په مرشد آباد کې زما پاتې کېدلو ته اړتیا وه. ښار نږدې له پوځیانو څخه تش شوی دی. که دښمن له دې وضع ګټه پورته کړي او دې لوري ته یې څو ګړندي ګروپونه راواستول نو دغه کوڅې خو پرېږده شاهي ماڼۍ به هم خوندي نه وي. له ښاره بهر خو زموږ دغه محله ډېره په خطر کې ده. زه میرزا صاحب ته ورځم. مورې وویل خو زویه د خدای لپاره له فتحت نه ګیله ونه کړې، د هغې نیت بد نه و. معظم علي وویل نه مورجانې زه د آصف او افضل له خور نه څه شکایت نسم کولی، خو دغه بنګړي در سره ساته. قدرمنو اوریدونکو، معظم علي چې د حسین بیګ کور ته ورننوت نو هغه یې په انګړ کې ولیده چې پر ټوپک نښه ولي او 18 تنه سرتیري شاوخوا ورته ولاړ دي. معظم علي تر لږ ځنډه چوپ ورته ولاړ و او چې د حسین بیګ ورته پام سو ویې ویل کاکا جانه نن زه د دې لپاره راغلی یم چې ستا د کتابتون پر ځای ستا وسله کوټ ووینم. حسین بیګ ومسکل ویې ویل ستا توره پکار ده که ټوپک؟ معظم وویل تر اوسه مې هیڅ نه دي پکار. ستا په کتابتون کې 2,500 کتابونه دي. زه غواړم پر دې وپوهېږم چې ستا په وسله کوټ کې څومره سامان دی. حسین بیګ وویل که کارولی سې نو سامان ډېر دی، خو زه ستا د دې ناڅاپي مینې په سبب ونه پوهېدم. معظم علي ځواب ورکړ ښار له پوځ نه تش شوی دی. زه ویرېږم چې که دښمن له هوښیارۍ کار واخلي نو ناڅاپي به د مرشد آباد نیول ورته ګران نه وي او دغه سیمه خو ډېره په خطر کې ده. زه داسې ګمان کوم چې که څه خطر پیښ سي نو ستا کور به د یوه کلا او حصار کار ورکړی سي. تا یو وخت ویلي وه که ماته د څه پوځي منصب اړتیا وه نو ته به یې سپارښت کوې. اوس زه داسې غواړم چې ما د دې کلا ساتونکي وټاکه. حسین بیګ وویل له ما سره یوازې 15 تنه سرتیري او 15-16 تنه بیکاره نوکران پاته دي. که څه خطر پیښ سي نو ته به له دومره لږو کسانو سره څه وکړی سي؟ معظم وویل د کسانو غم مه کوه، د خطر په وخت کې به د دې محلې ټول خلک دلته راځي. زه یوازې دا غواړم چې زه د دوی د ورزونې لپاره وخت ولرم. دوی به وسلو او بارود ته اړتیا ولري چې د هغو برابرول ستا کار دی. حسین بیګ وویل بچیه تا زما وسله کوټ نه دی لیدلی. زما سره کوم 1.5 توپکه او په همدومره شمېر توپنچې او تولې دي. بارود خو دومره دي چې که څوک وي چې ویې چلوي نو تر یوې اونۍ پورې به یې هم ختم نه کړي. 2 توپونه هم سته چې ما 15 کاله پخوا رانیولي وه، هغه دننه پراته دي او تر ننه پورې مې دا پرېکړه ونه کړی سوه چې هغه چېرته ودروم. اوس که څه خطر پیښ سو نو دا پرېکړه به د دې کلا ساتونکي وکړي. معظم وویل نو تا ته زما خدمت منظور دی؟ حسین بیګ په خندا ځواب ورکړ معظم علي زه تا د خپلې کلا ساتونکی او د دغه پوځ مشر ټاکم چې سمدستي شمېر اله 15 روزل سوي او 6 تنه ناروزل سوي سرتیري دي. معظم علي وویل ستا پوځي سالار به تا ناهیلي نه کړي. حسین بیګ لاس د معظم علي پر میخ کښېښود او هغه ته ورنږدې سو. ویې ویل زویه زه هېڅکله هم له تا نه ناهیلي نه وم. معظم وویل موږ باید سر له نن خپل کار پیل کړو. نن ماښام تاسو د دې سیمې با اعتبار خلکو ته بلنه ورکړئ چې راټول سي. حسین بیګ وویل ډېر ښه. زه له تا نه دا پوښتنه کوم چې تا ته ناڅاپه دا خیال ولې را پیدا سو چې مرشد آباد به رښتیا په خطر کې دی؟ معظم وویل کاکا جانه که څه خطر هم نه وي موږ باید تیاری ونیسو. دا اوس تاسو د نښې ویشتلو تمرین کاوه. د دې سبب له دې پرته بل څه کېدی سي چې تاسو غواړئ د خطرناکې وضع لپاره ځان چمتو کړئ. حسین بیګ ورته وویل دا رښتیا ده چې محاذ ته د ټول پوځ له استولو وروسته زه کله کله دې خیالونه اندېښمن کولم چې که د دښمن کوم تر سر تېر ټولۍ دې لورو ته راسي نو موږ څه کولی سو؟ موږ په کور کې پر حد پر دې خبرو تر ما ډېره چوتونه وهي. له کومه ورځې چې آصف او افضل تللي دي دا سهار او ماښام د نښې ویشتلو مشق کوي. یو شپه یې خوب لیدلی و چې زموږ کور ته غله رالوېدلې وه
پام کول ښه خبره ده. بیا هم زه داسې ګمان نه کوم چې مراټیان به د جګړې میدان پرېږدي او دې لوري ته به راسي. خو ته په دې باب ډېر جدي یې او ستا له خبرو داسې خیال کوم لکه مراټیان چې په رښتیا د مرشد آباد په لور مخه کړې وي. معظم علي وویل کاکا جانه زما اندېښنې بې سببه نه دي. مراټیان تر فتح زیات د لوټمار لپاره راغلي دي. تر اوسه هغوی د لارې د مخې کلي او شهرونه ورسره برباد کړي دي. خو ډېر لږ داسې ځایونه دي چې دوی د هغو د نیولو اړتیا ویني. هغوی پر دې ښه پوهېږي چې د بنګال ډېر شتمني په مرشد آباد کې ده او زموږ غداران به چې له هغوی سره یو ځای سوي دي هغوی ته دا هم ویلي وي چې که په مرشد آباد یرغل نوره ګټه ونه لري که دې لوري ته څو ډلې راواستوي نو دومره خو به وشي چې زموږ د پوځ پام له جګړې نه دې لوري ته راواړوي. ته خو میر حبیب ښه پېژنې، هغه یو هوښیار سړی دی. که زه د ده پر ځای وای نو تر اوسه پورې به مې مرشد آباد نیولی و. تاسو به اورېدلي وي چې جګړ سیټ په خپله ماڼۍ کې 2,500 تنه سرتېري ګمارلي دي او زموږ ښوونکی شېر علي یې هم ګمارلی دی. نن سهار چې زه د جګړې د تازه وضع د معلومولو لپاره د شاهي ماڼۍ لور ته تلم نو په لاره کې مې شېر علي خان ولید. هغه ټینګار کوه چې زه هم له جګړ سیټ سره نوکري وکړم. خو ما ورته وویل چې زه د یو میلیونر هندو د خزانو د ساتنې پر ځای دا غوره بولم چې د یو بېوزله ګاونډي پر کور پهره وکړم. کاکا جانه کیدای سي دا هسې زما اندېښنې وي خو چې تر څو جګړه ختمه سوې نه وي زموږ پوځ بیرته نه وي راستون سوی زه به ارامه ساه وانخیستلی سم. اوس دې که اجازه وي نو زه غواړم ستا د کلا دفاعي حالت ووینم چې څنګه دی او د دې د پیاوړي کولو لپاره څه کولی سم. حسن بیګ وویل ډېر ښه ده، ته خپل کار کوه، زه به د دې سیمې خلکو ته بلنه ورکړم. داسې وویل. بیا حسن بیګ خپلو نوکرانو ته مخ ور واړوه او ویې ویل تاسو ښه واورئ چې سر له ننه تاسو حاکم معظم علي دی چې د ده نه ستاسو په باب څه ګیله او شکایت وانورم. قدرمنو اوریدونکو، د شپې مهال د حسن بیګ پر سترخان د محلې جیش ته نوتلي او مخور مشران راټول وه. لومړی حسن بیګ هغوی ته د رابللو موخه بیان کړه، ورپسې معظم علي خبرې وکړې. زیاترو مېلمنو دا نه منله چې مرشد آباد ته څخه در پرېښودی سي. دوی یوازې د پام لپاره د خپلو تر لاس لاندې کسانو د نظم کولو ته چمتو وه. یوازې 10 تنه داسې وه چې د حسن بیګ او معظم علي له نظر سره یې بشپړ توافق درلودی او هغې د زړه له اخلاصه د دوی سره د هر ډول ملاتړ ژمنه وکړه. سبا ته یوازې 20 تنه تنکي ځوانان او 30 تنه سپین ږیري چې زیاتره یې د محلي مزدورانو او هټیواله او یا د شتمنو کسانو نوکران وه د حسن بیګ کلا ته ورغلل. حسن بیګ چې دوی ولیدل نهلي سوه خو معظم علي دا یو ښه پیل وباله. دوی له وسله کوټ نه توپکونه را وایستل او پر هغوی یې وویشل. بیا یې له محلې نه بهر یو پراخ ټګر ته د نښې ویشتلو د مشق لپاره وایستل او په دوهمه ورځ 15 تنه نور هم له هغوی سره ملګري سول. د یوه اونۍ وروسته د معظم علي د پوځ زده کوونکي شمېر تر 2,500 پورې ورسېد. د ده 2 تنه نوکران صابر او جمال خان هم د خپلې خوښې رضاکارو سره ملګري سول. جمال خان د بنګال په پوځ کې خدمت کړی و خو د صابر له تورو او ټوپک سره هیڅ مینه نه وه. هغه به یوازې د جمال خان سره د سیالي په سبب د روزنې په کتار کې ولاړ و. تر 3 ورځو پورې چې هغه د خپلو ملګرو مسخرې او خنداګانې واورېدلې یو ورځ ناڅاپه په لومړي ځل ګولۍ پر نښه برابره ولګېده او د ټوپک همهلته وغورځوه او په منډه معظم علي ته ورغلی. په لوړ غږ یې چیغې کړې باداره زما نښه پخه سوه، نور اجازه راکړه، په کور کې مې ډېر کارونه دي. د معظم علي دا کار ورو ورو د یوه خوځښت بڼه خپلوله. ځینو خلکو په خپله خوښه او ځینو له مجبورۍ له دوی سره ملاتړ کوه. دوی به هره ورځ له 3-4 ساعتونو مشق وروسته د حسن بیګ ماڼۍ ته تلل. هلته حسن بیګ د ده په سپارښتنه 40 تنه مزدوران د ځینو ځایو په بیا رغونه او مرسلونو جوړولو ګمارلي وه. معظم علي به د هغوی کار لري. د ماڼۍ په مختلفو برخو کې به راګرځېدله او کله به یې کومه نوې خبره یې په خیال کې ورتېره سوه نو هغوی ته به یې لارښوونه کوله او ترې روانېدی. بیا به د کلي په کوڅو کې ګرځېده او ځانګړي ځایونه به یې د مرشدونو لپاره په نښه کول. په څو ورځو کې د محلې د هرې کوڅې په کونج کې دروازې او پهرې درېدلې وې. ورو ورو د هغو خلکو هم له دې کار سره مینه پیدا سوه چې په پیل کې یې پر دوی پوره خندل او منډې یې پرې وهلې. د ماخوستن له لمانځه وروسته به هره ورځ د ده نږدې ملګري د حسن بیګ په کور کې راټولېدل او د ورځې کره وړه به یې ارزول او د سبا لپاره یې پروګرام جوړاوه. وروڼو، یو ورځ میرزا حسین بیګ شېر علي ته بلنه ورکړه چې د ده د ماڼۍ دننه دفاعي تیاري وګوري.
له درشل څخه انګړ ته ورننوت. ویې ویل چې د بهرني دیوال سره جوخت یو له بله لږ لیرې د خښتو ستنې جوړیږي. د ده د پوښتنې په ځواب کې معظم علي وویل چې دیوال ډېر سرور نه دی، چې کله پر دې ستنو تختې کښېښودل سي نو سرتیرو ته به د درېدو ځای پیدا سي. د دیوال څنډه به لږ لوړه وي او دا به سرتیرو ته د ډار په څیر وي. نورو دریو لورو ته دا کار پای ته رسېدلی دی. راځه چې تا ته یې در وښیم. شیر علي د بهرني دیوال نه تر څرخېدو وروسته حسن بیګ ته وویل میرزا صاحب تا خو له خپل کور نه پوځي کلا جوړه کړې ده. معظم علي وویل د دروازې پر بام هم زموږ مشرونه ښه مضبوط دي، خو دا ټول بیړني کارونه دي. که وخت وای ما به میرزا صاحب ته دا مشوره ورکړې وای چې دغه دیوال ونړوي او بل نوی جوړ کړي. راځه تا ته د ننه برخه در وښیم. شیر علي د هغوی سره د ننه انګړ ته ننوت. معظم علي چې د هستوګنځۍ د خونو د لندني پړ د کړکیو مخې ته د ریګونو له بوریو نه جوړې سوي مورچلې ورښودلې، بیا یې ورته وویل تاسو به د دغه بندوبست په پاسني پوړ کې هم وګورئ. ما پر بامونو هم مورچلې جوړې کړې دي. که دښمن د ننه انګړ ته راورسېد نو د هرې خونې د کړکۍ او بام نه به د لرګیو له باران سره مخامخ سي، خو بیا هم زه دغه بندوبست کافي نه بولم. قدرمنو اوریدونکو، دا چې مخته څه حالات راځي پر ماڼۍ به څه نور بندوبست جوړیږي دا به په راتلونکې برخه کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.